السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر له سکون مو د دې ساعت لاندې وروستیو خبرونو ته هرکلی زه حافظ احمد نصرت یم. نور جلال جلالي د روغتیا نړیوال سازمان له رئیس سره کتلي دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي سعودي عربستان کې د روغتیا نړیوال سازمان له رئیس تدروس ادهانوم کبریسوس سره کتلي دي. عامه روغتیا وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه کتنې کې د روغتیا په برخه کې د مرستو پر جلبولو د پولیو او نورو ساري ناروغیو پر وړاندې د مبارزې پر پیاوړتیا، د هیواد په لرو پرتو سیمو کې د روغتیايي خدمتونو پر وړاندې کولو او نړیوالو ناستو کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د استازو پر ګډون خبرې شوې دي. د ټولګټو چارو وزارت د اوسپنې کرښې مرستیال محمد اسحاق صاحبزاده د یو پلاوي په مشرۍ د ایران د اوسپنې پټلۍ ادارې په رسمي بلنه یاد هیواد ته سفر کړی دی. د ټولګټو چارو وزارت ویاند وایي ټاکل شوی دغه پلاوي د ایران د اوسپنې پټلۍ ادارې او نورو اړوندو ادارو سره د خواف هرات د اوسپنې کرښې له لارې د انتقالاتو پر زیاتوالي او دوه اړخیزو ریلي همکاریو په تړاو خبرې وکړي. مسؤلین وایي د دغه ولایت د ځای میدان ولسوالۍ لپاره 14 لویې وړې پروژې منظور شوې دي چې د شپږو هغوی عملاً چارې پیل شوې دي. ځای چارواکي وایي چې دغو پروژو کې د پلونو، جومات او کلینیک جوړول، د ښوونځیو بیا رغونه او نوې رغنیزې چارې شاملې دي. د مسؤلینو په خبره دغو پروژو لګښت شاوخوا 100 میلیونه افغانیو ته رسیږي. تدارکاتو کمیسیون د 15 میلیارد افغانیو په ارزښت د پروژې منظور کړې. د سرپرست حکومت د اقتصادي مرستیال په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون د شاوخوا 15 میلیارد افغانیو په ارزښت د 28 پروژو قراردادونه منظور او د 8 هغوی تعطیل کړل. د هند په یوه روغتون کې د اور لګېدنې له امله 10 تنه مړه شوي دي. د هند په شمالي ایالت کې د نوي زیږېدلو ماشومانو د جدي پاملرنې په څانګه کې د اور لګېدو له امله 10 تنه نوي زیږېدلي ماشومان مړه شوي دي. دا له سکون د دې ساعت لاندې وروستي او مهم خبرونه زموږ روانې خپرونې واورئ. له سکون راډیو سره اوسئ.